السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو زیاتره ملګرو دغه پوښتنه کړې وله چې موږ څنګه کولی شو چې له یوټیوب څخه ویډیوګانې ډاونلوډ کړو، یا د هغه که موږ څنګه کولی شو چې د فیسبوک ویډیوګانې په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړو، یا د هغه که موږ د ټیک ټاک ویډیوګانې په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړو. نو دوستانو تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی شئ که چیرې تاسو غواړئ چې په خپل موبایل کې د یوټیوب ویډیوګانې ډاونلوډ کړئ، یا د هغه که تاسو د فیسبوک ویډیوګانې ډاونلوډ کړئ، یا د هغه که تاسو غواړئ چې د ټیک ټاک ویډیوګانې بغیر واټر مارکه په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه درې سرې ترکیب درښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې دغه ټولې ویډیوګانې په خپل موبایل کې ډېر په اسانه طریقه سره ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم او ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره یې خامخا شیر کړئ، او که چیرې تاسو هم کومه پوښتنه لرئ نو موږ ته لاندې په کمنټس کې ووایاست، تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړ کړو. دوستانو نور وخت نه اخلمه، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. که چیرې تاسو غواړئ چې له یوټیوب څخه، له ټیک ټاک څخه، یا د هغې څخه له فیسبوک څخه ویډیوګانې ډاونلوډ کړئ، نو تاسو به په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی دی. له هغه ځای څخه تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی شئ چې دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. کله چې دوستانو تاسو دغه اپلیکیشن له هغې څخه ډاونلوډ کړئ، د هغه رقم دوستانو به زه راځم له فیسبوک څخه یوه ویډیو ډاونلوډوم. د هغه رقم دوستانو ما فیسبوک خلاص کړئ. کله چې دوستانو تاسو فیسبوک خلاص کړئ، د هغه رقم دوستانو تاسو په شیر بټن باندې کلیک وکړئ، او دلته به دوستانو تاسو راسئ، په دا مور آپشن باندې به دوستانو تاسو کلیک وکړئ. کله چې دوستانو تاسو په مور آپشن باندې تاسو کلیک وکړئ، د هغه رقم دوستانو کوم اپلیکیشن تاسو ډاونلوډ کړئ، هغه اپلیکیشن به دوستانو دلته لاندې دی تاسو ته راواړوي. نو دوستانو هغه اپلیکیشن یې دلته راواړوئ، د هغه رقم دوستانو تاسو په دغه اپلیکیشن باندې کلیک وکړئ، او دلته به دوستانو تاسو ته ستاسو آی ډي خلاصه سي. کله چې دوستانو ستاسو آی ډي دلته تاسو ته خلاصه سوله، د هغه رقم څخه چیرې تاسو غواړئ چې هره ویډیو ډاونلوډ کړئ. د فیسبوک څخه دوستانو دغه ټوټل ویډیوګانې دي، نو که تاسو غواړئ چې هره ویډیو ډاونلوډ کړئ، صرف به دوستانو تاسو هغه ویډیو روښیاست. نو دوستانو به زه راځم یوه ویډیو ډاونلوډوم، او زه غواړم چې دغه ویډیو په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړم له فیسبوک څخه. د هغه رقم دوستانو دا کوم ژړ بټن چې تاسو وینئ، یلو بټن، دلته به دوستانو تاسو په دغه ډاونلوډ بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې دوستانو تاسو په ډاونلوډ بټن باندې کلیک وکړئ، دلته یې دوستانو تاسو ساده اواز ډاونلوډولی شئ، دلته تاسو په میوزیک کې خالي ډاونلوډولی شئ. که چیرې تاسو غواړئ چې ویډیو ډاونلوډ کړئ، نو دوستانو په دغه فارمیټس کې بیا تاسو کولی شئ چې تاسو ویډیو ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو زه په دغه فارمیټ باندې کلیک کوم، هغه رقم دوستانو تاسو په ناټ نه ووایي، او دلته به دوستانو تاسو ډاونلوډ ته راسئ. کله چې دوستانو تاسو ډاونلوډ ته راسئ، ویډیو به دلته ستاسو په موبایل کې ډاونلوډ شي. کله چې دوستانو هغه ویډیو دلته ډاونلوډ شوله، دغه به زه تاسو ته د موبایل په ګیلري کې درښکاره کړم چې دا به د موبایل په ګیلري کې بیا پرته وي. نو دوستانو اوس تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی شئ چې له یوټیوب څخه، له ټیک ټاک څخه، او د هغه رقم له فیسبوک څخه ویډیوګانې خپلې ګیلري ته راواړوئ او خپل موبایل کې یې ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو هغه ویډیو اوس دلته ما ډاونلوډ کړله، نو دوستانو هغه ویډیو دلته راغله. نو دوستانو اوس تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی شئ چې په خپل موبایل کې د ټیک ټاک ویډیوګانې، د هغه رقم د فیسبوک ویډیوګانې او د یوټیوب ویډیوګانې ډاونلوډ کړئ. نو که مې ویډیو خوښ شوي وي، ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره یې خامخا شیر کړئ، او که چیرې تاسو کومه پوښتنه لرئ موږ ته لاندې په کمنټس کې ووایاست، تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړه کړو. نو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. ملاوي په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.